ښوونځی ستاسې په کور کې. د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د انعکاس راډیو تلوېزیون لیدونکو او اورېدونکو په خاص ډول ګلالیو زده کوونکو په سلامونو او نیکو هیله مو هرکلی کوم. په دې هیله چې ټول راته خوښ خوشحاله او صحتمند یاست په خپلو کورونو کې د خپلو تلویزیونو ترڅنګ ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړی پروګرام له موږ سره وینئ. زه امیر احمد مهمان یم ستاسې د ریاضي ښوونکی. نن موږ او تاسو د یوولسم ټولګي ریاضي لرو او د یوولسم ټولګي ریاضي کې ګلونو زده کوونکو نن د ټانجنټ قانون وایو. د ټانجنټ په قانون باندې غږیږو او د دا اړوند رابطه وایو. له ده نه وروسته د ټانجنټ قانون اړوند چې کوم مثالونه دي په هغه باندې کار کوو. ورپسې به مثلثاتي مطابقتونه او بیا مثلثاتي معادلې شروع کوو. مثلثاتي معادلې به زموږ او ستاسو د دغه فصل پای درس وي. ستاسې توجه غواړم راسره پاتې شي. ګلونو زده کوونکو که چېرې موږ او تاسې یو د اے بي سي یو مثلث ولرو، د اے بي سي یو مثلث ولرو، دا زوله A وي، دا زوله B وي، دا زوله C وي. د دغه مثلث د زولو او زاویو ترمنځ رابطه په لاندې ډول ده چې دغه رابطه د ټانجنټ د قانون څخه عبارت ده. کولی شو موږ ولیکو چې A جمع B تقسیم پر A منفي B دا مساوي کېږي. ولیکم ټانجنټ ده A جمع B پر 2 پر ټانجنټ ده A منفي B تقسیم پر څو 2. دا زموږ ستاسو دپاره یوه رابطه شو. دغه رابطه د ټانجنټ د قانون څخه عبارت ده. کولی شو داسې ولیکو چې A منفي B پر A جمع B. که داسې و بیا کولی شو تاسو په دې شکل باندې ولیکئ ټانجنټ ده A جمع B پر 2 ټانجنټ ده A منفي B پر 2 باندې. کولی شئ په داسې شکل باندې هم ولیکئ A جمع C تقسیم پر A منفي C دا مساوي کېږي. ټانجنټ ده A جمع C پر 2 A او C دوه زولې د زاویهګانې دلته موږ تاسو کولی شو ولیکو چې ټانجنټ ده A منفي C تقسیم پر څه شي باندې 2 باندې. کولی شئ داسې شکل باندې هم تاسې کار وکئ ولیکئ چې B جمع C تقسیم پر B منفي C. کولی شئ دا ولیکئ چې دا مساوي کېږي ټانجنټ B جمع C پر 2 پر ټانجنټ ده B منفي C تقسیم پر څو باندې 2. دغه رابطې موږ او تاسو سره د ټانجنټ د قانون هغه اړوند رابطې دي ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسو وایو د A او B زولو د حاصل جمع او حاصل تفاضل د دوی نسبت دا مساوي کېږي د A جمع B د زاویهګانو د نیمایي ټانجنټ او د A او B د زاویهګانو د تفاضل ټانجنټ د نسبت سره. یعنې د دغو نسبت به په خپل منځ کې څه رقم وي ګلونو زده کوونکو؟ مساوي وي. ګلونو زده کوونکو راځو ستاسې د کتاب لومړنی مثال ده. د اے بي سي یو مثلث موږ او تاسو ته راکړل شوی دی. که چیرې په دغه مثلث کې B منفي C تقسیم پر B جمع C دا مساوي د 1 پر جذر 3 سره وي. 1 پر جذر 3 سره وي. A زاویه 90 درجې وي. B زاویه او C زاویه اندازه پیدا کړئ. د B زاویه اندازه پیدا کړئ او د C زاویه اندازه پیدا کړئ. دلته ګورئ ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو څنګه دا سوال حل کړی شو؟ کومه سي مخ ته تللی شو؟ د B منفي C او B جمع C دوی ترمنځ د زولو ترمنځ نسبت 1 پر جذر 3 دی. د A زاویه 90 درجې ده. د B او C زاویه پیدا کړئ. موږ پوهېږو چې د یو مثلث د داخلي زاویه او د پراخوالي مجموعه A جمع B جمع C دا مساوي کېږي څو د ګلونو زده کوونکو 180 درجې ده. د A په ځای خپل قیمت لیکو 90 درجې جمع B زاویه جمع C زاویه دا مساوي کېږي 180 درجې. بالاخره ولیکو چې B زاویه جمع C زاویه. که چیرې موږ او تاسو دواړو خوا سره دواړو خواو نه 90 کم کړو دې خوا ته به ختم شي دې خوا ته به ولیکو چې 180 درجې منفي 90 درجې. نو به لیکو چې B زاویه جمع C زاویه 180 نه چې 90 کم کړو 90 درجې. دواړه خواوې کولی شم زه په 2 باندې تقسیم وکړم چې B جمع C ته ځان که نه تقسیموم C تقسیموم نه. دا موږ او تاسو سره د B جمع C څه شو قیمت شو. اوس موږ داسې یوه رابطه لرو ګلونو زده کوو. نظر دغې رابطې ته زه لیکم چې B منفي C لیکم چې B منفي C تقسیم پر B جمع C دا مساوي کېږي. دا کولی شم زه ولیکم ټانجنټ ده B منفي C تقسیم پر 2 پر ټانجنټ ده B جمع C تقسیم پر څه شي باندې 2 باندې. B منفي C پر B جمع C د دې قیمت موږ ته 1 پر جذر 3 دی. دې په ځای به خپل قیمت موږ او تاسو نوشته کړو. وبه لیکو چې 1 پر جذر 3 دا مساوي کېږي. ټانجنټ د B منفي C پر B منفي C نامعلومه ده خپله نوشته کړو. وبه لیکو ټانجنټ ده B منفي C تقسیم پر 2 پر ټانجنټ د B جمع C پر وبه لیکو ټانجنټ ده B جمع C. دلته د B جمع C قیمت موږ ته معلوم دی څو دی 90 دی. دې په ځای به ولیکو 90 تقسیم پر څو باندې 2 باندې. اوس په زه راشم ولیکم چې 1 پر جذر 3 دا 1 پر جذر 3 به خپله نوشته کړم 1 پر جذر 3
دا مساوي کېږي صورت به خپله نوشته کوم ولیکم ټانجان ده بي منفي سي تقسیم پر 2 پر ټانجان ده دلته وګورئ تاسې بي جمع سي دا 90 دی 90 چې په 2 تقسیم کو څو کېږي 45 درجې دا اوس موږ او تاسو کولی شو ګلونو زده کوونکو طرف او وسط کو دا دې کې ضرب کو هغه په هغې کې ضرب کو متوجه یاستئ وبلیکو چې جذر 3 ضرب د ټانجان ده بي منفي سي پر 2 دا مساوي کېږي دا به دې کې ضرب کو ټانجان د 45 درجو سره جذر 3 اطراف به په جذر 3 باندې تقسیم کو وبلیکو چې ټانجان ده بي منفي سي تقسیم پر 2 ټانجان د 45 درجو څو دی یو دی وبلیکو چې یو پر جذر 3 دا به داسې نوشته کو وبلیکو چې ټانجان ده بي منفي سي تقسیم 2 یو پر جذر 3 به داسې نوشته کوم چې جذر 3 پر 3 دلته به نوشته کوم چې ټانجان بي منفي سي پر 2 دا مساوي کېږي 3 زره جذر پر 3 دی مخرج کې جذر بیا موږ نشو لیکو چې مزدوج کو 3 زره جذر پر 3 راسي اوس ګلونو زده کوونکو کومه زاویه د هغې 3 دا داسې لیکلی شم چې زه ولیکم ټانجان د څو درجو 10 درجو ټانجان د 10 درجو بیرته دغه قیمت ورکوي جذر 3 پر 3 نو بي منفي سي پر 2 دې قیمت موږ او تاسو سره څو شو ګلونو زده کوونکو بي منفي سي پر 2 دا مساوي په څو سره شو 10 درجو که دا طرف او وسط کو لیکلی شم چې بي منفي سي مساوي شو 2000 به 10 شپېته دا موږ او تاسو سره دومره معادله شو څو معادله شو ګلونو زده کوونکو دومره معادله شو او دا موږ او تاسو سره څو معادله شو دې ته زه اوله معادله وایم اوس د دغې دواړو معادلو د حل څخه همزمان زه کولی شم ګلونو زده کوونکو د چی قیمت پیدا کړم د بي او سي زاویې قیمت پیدا کړم دا زه داسې لیکم دا زاویه به داسې ولیکم چې بي زاویه جمع سي زاویه دا مساوي کېږي څو سره ګلونو زده کوونکو 90 درجو سره اوله رابطه شو هغه رابطې ته وګورئ بي زاویه منفي سي زاویه بي زاویه منفي سي زاویه د دې قیمت څو دی ګلونو زده کوونکو 80 درجې دا دومره رابطه شو اوس زه کولی شم دا داسې وکړم متوجه یاستئ تاسې دلته وګورئ تاسې دا دې سره ختم شو بي او بي 2 بي دا مساوي شي 90 او 80 یو نیم سل کولی شم دواړه خوا په 2 تقسیم کړم چې دواړه خوا په 2 تقسیم کړم دا مساوي په څو سره شي 15 درجو سره څو درجو سره 15 د بي زاویه موږ او تاسو سره 15 درجې شو زه غواړم چې دا زه د سي قیمت پیدا کړم دلته پاس په دلته قیمت به یې وضع کړم دغلته بي زاویه جمع سي زاویه دا مساوي کېږي د 90 درجو سره زه کولی شم د بي په ځای خپل قیمت نوشته کړم ولیکم چې 15 درجې جمع سي زاویه دا مساوي 90 درجې که دا زه خواته دا کړم نو کولی شم ولیکم د سي زاویه قیمت 90 نه چې 15 کم کو څو راځي 15 درجې د سي زاویه قیمت موږ او تاسو سره څو شو ګلونو زده کوونکو 15 درجې د بي زاویه قیمت موږ او تاسو سره څو شو 15 درجې او د ا زاویه خو موږ او تاسو ته معلوم ده څو کېږي 90 کېږي 15 او 15 بیرته 90 کېږي 90 او 90 یو سلاتیا د مثلث د درې وړو داخلي زاویو د پراخوالي مجموع هم څه کېږي موږ او تاسو ته پوره کوي او موږ او تاسو ته بیرته لاسته راځي په دغه ډول دا سوال حل شو ان شاء الله تاسو به په ډېر په ښه شکل سره پوه شوي یاستئ ښه ګلونو زده کوونکو دوم مثال تاسې خپل حل کولی شئ په دویم مثال باندې تاسې کار وکړئ په هماغه شکل باندې ښه کېږي حل کېږي ښه په تشریحي ډول کتاب کې حل شوی دی که تاسو ورته لږ فکر وکړئ ستونزه به نه وي راځم ګلونو زده کوونکو بل درس ته مثلثاتي مطابقتونو ته مثلثاتي مطابقت هغه مساوات ته ویل کېږي چې د زاویې په ټولو قیمتونو سره یې دواړه خواوې څه شي برابرې شي دې ته موږ او تاسې مثلثاتي مطابقت ویو یعنې مثلثاتي مطابقت داسې ویلی چې هغه مثلثاتي مساوات دی چې د زاویې په ټولو قیمتونو سره یې دواړه خواوې برابرې شي مثال په ډول دلته که زه چېرته مثلا داسې یوه رابطه ولیکم ګلونو زده کوونکو دلته ګورئ یو مشهور مثلثاتي مطابقت زه لیکم ساین مربع د الفا جمع کوساین مربع د الفا دا مساوي یو کېږي و زه الفا ته یو قیمت ورکوم مثلا که الفا مساوي څو درجې شي 90 درجې شي دلته که زه اوس ولیکم چې ساین مربع د 90 درجو جمع کوساین مربع د 90 درجو دا مساوي یو ساین د 90 درجو څو کېږي ګلونو زده کوونکو یو کېږي یو مربع کوساین د 90 څه کېږي صفر مربع دا مساوي یو یو چې مربع کو یو جمع صفر مساوي یو بالاخره یو مساوي یو سره شو ګورئ تاسې اوس که چیرې مثلا زه الفا ته یو بل قیمت ورکړم مثلا که الفا مساوي څو شي ګلونو زده کوونکو متوجه یاستئ که الفا مساوي 10 درجې شي آیا ګورم چې دغه رابط دواړو خواوې صحت لري که نه لري نو لیکم چې ساین مربع د 10 درجو جمع کوساین مربع د 10 درجو دا مساوي یو ساین د 10 درجو څو دی ګلونو زده کوونکو یو پر 2 دی چون مربع دی مربع به کوساین د 10 څو دی جذر 3 پر 2 دی جذر 3 پر 2 دی دا به کل مربع شي مساوي یو بشي یو پر 2 چې مربع کو یو پر 4 کېږي دا چې مربع کو دا مربع جسر ختمیږي 3 پاتې کېږي 2 چې مربع کو 4 کېږي مساوي یو مخرجونو څخه به یو مخرج ورته ونیسو وبلیکو چې یو جمع 3 مساوي یو او 3 څو کېږي 4 تقسیم 4 بیرته څه کېږي یو کېږي که نه
دواړه خواوې مساوي راځي نو دې ته موږ او تاسې مثلثاتي مطابقت ویلی شو. دې ته موږ څه شی ویلی شو ګلونو زده کوونکو؟ مثلثاتي مطابقت. مثلثاتي مطابقت هغه مثلثاتي مساوات دی چې د زاویو په ټولو قیمتونو سره یې دواړه خواوې څه شي برابرې شي. ګلونو زده کوونکو دلته تاسو ته زه یو شمېر مثلثاتي مطابقتونه لیکم چې ډېر مهم دي، دا باید ستاسې زده اوسي. یو داسې دا مهم مشهور مثلثاتي مطابقت دی چې ساین مربع د الفا جمع کوساین مربع د الفا مساوي کېږي څه سره ګلونو زده کوونکو؟ یو سره کېږي. دومه شمېره به دا زده کوئ، تاسو کولی شئ دا په داسې شکل باندې تاسې هم نوشته کړئ چې ساین مربع د الفا دا مساوي کېږي یو منفي کوساین مربع د الفا. دا هم موږ او تاسې سره یوه رابطه شوه. که دواړه خواوې موږ او تاسې ګلونو زده کوونکو د جذر لاندې واخلو، دا کولی شو موږ داسې ولیکو چې یو منفي کوساین مربع د الفا زیر جذر. دا هم موږ او تاسې سره یوه اړیکه شوه، د ساین دپاره قیمت شو د کوساین له جنسه. کولی شو ګلونو زده کوونکو دا موږ داسې نوشته کړو چې کوساین مربع د الفا دا مساوي کېږي یو منفي ساین مربع د الفا. کولی شو دواړه خواونه موږ او تاسې جذر واخلو، کوساین د الفا مساوي کېږي یو منفي ساین مربع د الفا زیر جذر. دا یوه بله اړیکه شوه ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې سره. شپږمه شمېره موږ بل یو مشهور مثلثاتي مطابقت چې لرو ګلونو زده کوونکو داسې کولی شو موږ ولیکو چې یو جمع تانجان مربع د الفا مساوي کېږي څه سره؟ سیکنډ مربع د الفا سره. دا یو مشهور مثلثاتي مطابقت دی موږ او تاسې سره. دا زه کولی شم دا زه په داسې شکل باندې ولیکم که دا یو مثلا زه د مساوات نه تېروم دواړه خواونه یو کموم نو دا داسې لیکلی شم تانجان مربع د الفا دا مساوي کېږي سیکنډ مربع د الفا منفي یو. کولی شم په داسې شکل باندې دا زه چې شی کوم نوشته کړم. همدارنګه زه کولی شم دا داسې هم نوشته کړم. متوجه سئ ګلونو زده کوونکو دواړه خواونه که زه چېرته جذر اخلم تانجان د الفا مساوي شي د سیکنډ مربع د الفا منفي یو زیر جذر. دا ما سره د تانجان دپاره قیمت شو د سیکنډ له مخې. دا ما سره یو مطابقت شو. که چیرې ګلونو زده کوونکو زه په همدغه مطابقت باندې لږ نور هم کار وکړم، مثلا داسې کار وکړم چې مثلا ګلونو زده کوونکو دغه تانجان مربع زه د مساوات نه تېرو، مثلا زه داسې ولیکم دا کولی شم ولیکم سیکنډ مربع د الفا منفي تانجان مربع د الفا مساوي چې سره کېږي یو سره کېږي. دا په دې شکل هم موږ او تاسې لیکلی شو. لسمه شمېره دا کولی شو موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو په یو بل شکل باندې هم ولیکو، مثلا داسې نوشته کړو چې یو منفي تانجان مربع د الفا یو منفي څه شی ګلونو متوجه سئ ګلونو زده کوونکو یو منفي سیکنډ مربع د الفا یو منفي سیکنډ مربع د الفا کولی شو موږ ولیکو چې یو منفي سیکنډ مربع د الفا دا مساوي کېږي تانجان مربع د الفا. دا کولی شو په داسې شکل باندې زه ولیکم. همدارنګه ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې کولی شو چې په یو بل شکل باندې چې د هغه لپاره مثلا موږ او تاسې کار وکړو هسې هم کولی شو بیا ولیکو. یعنې په دې صورت کې موږ او تاسې دلته څه وکړو ګلونو زده کوونکو متوجه سئ؟ دلته موږ داسې کار کړی دا یو مو د مساوات نه خواته موږ او تاسې تېر کړی و. داسې مو لیکلي تانجان مربع د الفا مساوي سیکنډ مربع د الفا منفي یو. دلته مو داسې ولیکل چې یو منفي سیکنډ مربع یو منفي دا مو دې خواته که دا مساوي تانجان مربع دلته تانجان مربع اشاره کولی شو موږ او تاسو څه کړو منفي کړو. یعنې په دې شکل باندې هم دا موږ او تاسو څه کولی شو لیکلی شو. یا مثلا ګلونو زده کوونکو دا موږ داسې هم کولی شو داسې په یو بل شکل هم لیکلی شو. دا زه رامخې ته کوم ولیکم تانجان مربع د الفا دا زه شاته کوم منفي سیکنډ مربع د الفا او دا مسایل څه سره کوم منفي یو سره. په دې شکل باندې هم دا کولی شم زه ولیکم. دا ما سره یو بل مشهور مثلثاتي مطابقت شو. 12مه شمېره یو بل مطابقت موږ او تاسو لرو چې یو جمع کو تانجان مربع د الفا دا مساوي کېږي د کو سیکنډ مربع د الفا سره. دا موږ او تاسو سره یو مشهور مثلثاتي مطابقت دی. که په ده باندې موږ یو څه عملیه اجرا کړو دې نه موږ ته نور مطابقتونه لاسته راځي. مثلا زه دا کولی شم داسې په داسې شکل باندې نوشته کړم چې کو تانجان مربع د الفا دا مساوي کېږي کو سیکنډ مربع د الفا منفي څه شی یو. دا کولی شم په داسې شکل ولیکم. یا مثلا دا کولی شم زه داسې نوشته کړم چې کو تانجان د الفا دواړه خواونه جذر واخلم ولیکم چې کو سیکنډ مربع د الفا منفي یو زیر جذر. دا کولی شم زه په داسې شکل باندې هم نوشته کړم. یا مثلا کولی شم دا زه داسې نوشته کړم. متوجه سئ؟ دلته تاسې وګورئ تلویزیون ته متوجه شئ ګلونو زده کوونکو. دا ګلونو زده کوونکو دا مثلا زه خواته دا خو مو واړه تېر کړو. مثلا زه داسې چل کوم ګلونو زده کوونکو دا خواته وړم داسې لیکم چې کو سیکنډ مربع د الفا منفي کو تانجان مربع د الفا دا مساوي کېږي له چی سره یو سره. په دې شکل هم لیکلی شم. کولی شم په 14مه شمېره کې دا زه مخکې وروسته کوم ولیکم چې کو تانجان مربع د الفا منفي کو سیکنډ مربع د الفا مساوي منفي یو. دا کولی شم زه په دې شکل باندې هم ولیکم. موږ او تاسو دپاره اساسي رابطې دغه دي. یو به زموږ دا باید زده وي د دې منځ چې موږ او تاسو څومره کار کوو دغه نور رابطې موږ او تاسو ته لاسته راځي. یو جمع تانجان مربع د الفا مساوي سیکنډ مربع دا مو باید زده اوسي. یو جمع کو تانجان مربع د الفا مساوي کو سیکنډ مربع د الفا دا مو باید زده وي. له دغې رابطو نه په استفادې سره موږ کولی شو چې د مثلثاتي نورې فرعي اړیکې موږ هم څه کړو لاسته راوړو. 18مه شمېره کې ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو داسې کار کوو. ګورئ تانجان د الفا تانجان د الفا کولی شم زه په داسې شکل باندې نوشته کړم چې ولیکم چې ساین الفا تقسیم پر کوساین الفا. دا موږ او تاسو سره
ولسمه شماره اړیکه تانجان موږ داسې تعریف کړو ساین پر کوساین. اوس که همدغه اړیکه ګلونو زده کوونکو دې مخرج دی طرف او وسط کم یو په ساین کې ساین، نو کولی شم زه داسې نوشته کړم چې ساین الفا مساوي کېږي تانجانت الفا ضرب کوساین الفا، تانجانت الفا ضرب کوساین الفا. اوس په همدغه اړیکه کې ګلونو زده کوونکو په 19مه شمېره کې که چیرې دواړه خواوې زه مثلا په تانجانت تقسیم کړم د کوساین دپاره یوه رابطه لاسته راځي. کوساین الفا مساوي کېږي څه شي سره؟ ساین الفا تقسیم پر څه شي؟ تانجانت الفا. دا یو بل اړیکه موږ تاسو ته لاسته راغله. 20مه شمېره زه کولی شم دا داسې نوشته کړم چې کوټانجان د الفا، کوټانجان د الفا مساوي کېږي له څه سره؟ متوجه یاستئ ګلونو زده کوونکو؟ کوټانجان د الفا دا مساوي کېږي ولیکم چې کوساین الفا تقسیم پر څه شي؟ ساین الفا. اوس که چیرې دا زه طرف او وسط کوم یو په کوساین کې کوساین الفا، دا زه کولی شم داسې نوشته کړم چې کوټانجانت الفا ضرب د ساین د الفا، کوتانجانت الفا ضرب د ساین د الفا. کولی شم دا زه په داسې شکل باندې نوشته کړم چې ولیکم چې کوساین د الفا مساوي دواړه خواوې مثلا ګلونو زده کوونکو زه کولی شم په څه باندې تقسیم کړم؟ په کوټانجان تقسیم کړم د ساین دپاره رابطه لاسته راځي، نو کولی شم زه نوشته کړم چې ساین د الفا دا مساوي کېږي څه شی ولیکم چې کوساین د الفا، کوساین د الفا، کوساین د الفا تقسیم پر څه شی باندې ولیکم؟ کوټانجان د الفا. یعنی که چیرې دواړه خواوې زه دغې رابطې په څه باندې تقسیم کړم ګلونو زده کوونکو؟ کوټانجان باندې، نو د ساین الفا قیمت به ماته لاسته راسي. ساین الفا قیمت به څنګه لاسته راشي ګلونو زده کوونکو؟ کوساین الفا تقسیم پر څه شي؟ کوټانجانت الفا. داسې اړیکه هم موږ تاسو ته لاسته راځي. په همدې ډول ګلونو زده کوونکو د رښتما اړیکه موږ او تاسو باید داسې دا رابطه مو باید زده وي چې ساین الفا دا مساوي کېږي یو پر کوسیکنډ الفا سره کېږي. ساین الفا یو پر کوسیکنډ الفا سره کېږي. څلېرویشتمه که دا طرف او وسط کوساین الفا ضرب کوسیکنډ الفا، ساین الفا ضرب کوسیکنډ الفا دا مساوي به له چی سره کېږي؟ یو سره کېږي. مثلا موږ خو ولوسته ساین مربع الفا جمع کوساین مربع الفا مساوي یو دی، په ځوابو کې یو نشته، په ځوابو کې دا لیکلی ساین الفا ضرب کوسیکنډ الفا. کولی شي دا تاسو ټیک مارک کړئ ځکه ساین الفا او کوساین الفا یو د بل معکوس دی او د دوی د ضرب حاصل باید څه لاسته راځي؟ یو لاسته راځي. کولی شو موږ او تاسو دا په داسې شکل باندې ګلونو زده کوونکو نوشته کړو. متوجه یاستئ چې ولیکو چې کوساین الفا، کوساین الفا مساوي کېږي یو پر څه شی؟ سیکنډ الفا. که چیرې موږ او تاسو دا طرف او وسط کو شپږویشتمه رابطه لاسته راځي، داسې یو رابطه لاسته راځي کوساین الفا ضرب سیکنډ الفا مساوي کېږي څه سره؟ یو سره کېږي. اوویشتمه شماره، اوویشتمه شماره کولی شم زه داسې یو رابطه ولیکم چې تانجان د الفا، تانجان د الفا مساوي کېږي یو پر کوتانجانت الفا سره، یو پر کوتانجانت الفا سره. که چیرې دا زه طرف او وسط کم اتهیشتمه شماره رابطه لاسته راځي کولی شم نوشته کړم تانجان د الفا ضرب کوتانجان د الفا مساوي کېږي څه سره؟ یو سره کېږي. دغه هغه مشهورې اړیکې وي ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسې ولیکلې، خو مشهور وله ساین الفا جمع کوساین، ساین مربع الفا جمع کوساین مربع الفا مساوي یو، یو جمع تانجان مربع الفا مساوي سیکنډ مربع الفا، یو جمع کوتانجان مربع الفا مساوي کوسیکنډ مربع الفا، تانجان د الفا مساوي ساین الفا پر کوساین الفا او کوتانجان د الفا مساوي کوساین الفا پر ساین الفا. دغه اړیکې پنځه اړیکې دا باید تاسې زده وي. له دغه اړیکو نه په استفادې سره تاسې کولی شئ چې نورې دغه کومې فرعي اړیکې چې دا هم تاسې په لاس باندې راوړئ. دلته وګورئ ګلونو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسې یو قایمه زاویه مثلث داسې ولرو په داسې یو شکل کې یو قایمه زاویه مثلث ولرو د A B او C، دا د تیتا زاویه ده، دې زولا ایکس ده، دا وای ده، وتر څه دی آر دی. په دغه قایمه زاویه مثلث کې زه کولی شم د تیتا زاویه مثلثاتي نسبتونه داسې تعریف کړم چې ساین د تیتا مساوي کېږي مقابله زولا پر وتر وای پر آر، کوساین د تیتا مساوي کېږي مجاوره زولا پر وتر ایکس پر آر، تانجان د تیتا مساوي کېږي دا تانجان د تیتا مساوي کېږي مقابله زولا پر مجاوره وای تقسیم پر ایکس، کو تانجان د تیتا مساوي کېږي مجاوره پر مقابله ایکس پر وای. همدارنګه سیکنډ او کوسیکنډ دا هم تاسو تعریفولی شئ. زه اوس راځم ګلونو زده کوونکو د فیثاغورس قضیه لیکم. د فیثاغورس قضیه خو ستاسو انشاءالله ټولو زده ګلونو زده کوونکو د فیثاغورس قضیه څه رقم ده؟ ایکس مربع جمع څه شی؟ وای مربع مساوي کېږي څه سره؟ آر مربع سره. د قایم ضلعو د مربعاتو مجموعه مساوي کېږي د وتر مربع سره. دې ته موږ او تاسو د فیثاغورس قضیه وایو. که چیرې زه د دغې قضیې حواله شماره ټولې خواوې په آر مربع وویشم، ایکس مربع پر آر مربع، وای مربع پر آر مربع، آر مربع تقسیم پر آر مربع. دا توانونه مساوي د قاعدې یو پر بل ویشم، لیکم چې ایکس پر آر کل مربع، دا داسې لیکم چې وای پر آر کل مربع، دا داسې لیکم څو بشي شاباس؟ څو بشي؟ یو بشي. اوس ایکس پر آر دلته وګورئ تاسې ایکس پر آر څه شی دی؟ کوساین دی. نو زه کولی شم دلته د ایکس پر آر په ځای ولیکم چې کوساین تیتا کل مربع
وای پر آر دلته وګورئ وای پر آر په ځای څه لیکم ساین تیتا کل مربع دا مساوي کېږي څه سره یو سره کوساین تیتا کل مربع دا مساوي کېږي کوساین مربع د تیتا سره ساین د تیتا کل مربع دا مساوي کېږي ساین مربع تیتا سره مساوي یو که په ترتیب سره نوشته کو نو وبلیکو چې ساین مربع د تیتا جمع کوساین مربع تیتا مساوي یو دا غړي که موږ تاسو ثبوت کړه لاسته راغله اوس یو جمع تنجان مربع تیتا مساوي سیکنډ مربع هم یې د دې نه ثبوتولی شي هم یې د دې نه ثبوتولی شي په دغه رابطه کې دواړه خوا په کوساین مربع وویشئ تاسو ته به یو جمع تنجان مربع مساوي سیکنډ مربع لاسته راشي یا په دغه رابطه کې دواړه خواوې ګلونه زده کوونکو په چی باندې وویشئ په ایکس مربع باندې وویشئ دلته اوس ګورئ تاسې همدغه رابطه ده ایکس مربع جمع وای مربع مساوي آر مربع د مساوات دواړه خواوې زه په ایکس مربع باندې ویشم ایکس مربع پر ایکس مربع جمع وای مربع پر ایکس مربع دا مساوي کېږي آر مربع تقسیم ایکس مربع د ایکس مربع د ایکس مربع سره اختصار شو یو جمع وای مربع پر ایکس مربع دا داسې لیکم چې وای بر ایکس کل مربع آر بر ایکس کل مربع یو په خپله یو جمع وای بر ایکس هلته وګورئ وای بر ایکس څه شی دی تانجانت دی تانجانت د تیتا کل مربع دا مساوي کېږي آر بر ایکس آر بر ایکس څه شی راځي د دې زاویه څه شی راځي سیکنډ څه شی راځي سیکنډ تیتا د کوساین معکوس دی ایکس بر آر بر ایکس نو زه کولی شم چې ولیکم چې سیکنډ تیتا کل مربع ولیکم اوس یو جمع تانجان تیتا کل مربع دا کولی شم داسې نوشته کړم چې یو جمع تانجان مربع تیتا دا مساوي شو سیکنډ مربع تیتا سره ګورئ تاسې دا رابطه لاسته راغله یعنې ثبوت هم کړ چې یو جمع تانجان مربع تیتا مساوي سیکنډ په کانکور کې په فورم کې بیا دا رابطه راځي هلته یې داسې ویلي دي په فورم کې وایي که چیرې د ساین مربع تیتا جمع کوساین مربع تیتا مساوي یو رابطې دواړه خواوې په کوساین مربع وویشل شي لاندې کومه رابطه لاسته راځي تاسو به لنډ چل زده کړئ تانجان موږ څنګه تعریف کړو ساین پر کوساین د تانجان مخرج کې کوساین راځي نو که وویل چې که چیرې دغه رابطې دواړه خواوې په کوساین مربع وویشو ته به ډایرکټ کومه رابطه ټیک مارې ته به دا رابطه ټیک مارې چې یو جمع تانجان مربع تیتا مساوي سیکنډ مربع تیتا که ویلو چې دواړه خواوې په ساین مربع وویشو نو کوټانجان موږ داسې تعریف کړی کوساین پر ساین مخرج کې بیا ساین راځي نو ته بیا دا رابطه ټیک مارې چې یو جمع کو تانجان مربع تیتا مساوي کو سیکنډ مربع تیتا نو دغه رابطې نه هم ثبوتولی شي او دغه رابطې نه هم تاسو کولی شئ چې څه کې ثبوت کړئ دغه ځای کل مربع کې به مې یو شته فکري ګورئ که داسې تاسو ولیکئ چې ساین ایکس کل مربع دا کولی شئ تاسو داسې نوشته کړئ چې ساین مربع د ایکس دا کولی شئ داسې نوشته کړئ که چیرې تاسو داسې نوشته کړئ چې لن ایکس کل مربع دا کولی شئ داسې ولیکئ چې لن مربع د ایکس لن مربع د ایکس تابع به مربع کړه خو ګورئ دا ساین ایکس مربع دا خلاف دی د ساین ایکس کل مربع خلاف دی خلاف دا مساوي نه دي خبره خو پوهېږئ که نه خلاف ساین ایکس مربع خلاف دی د ساین ایکس کل مربع مساوي نه دي داسې نه شي لیکلی پوه شوئ تاسې ګلونه زده کوونکو دې شته هم ډېر زیات پام سمه ده چې دا غلطي تاسې کله ونه کوئ ګلونه زده کوونکو تلویزیون سکرین ته تاسې وګورئ په عمومي توګه د مطابقتونو د حل یا ثبوت لپاره د مساوات له یوې خوا له افادې څخه د بلې خوا افاده لاسته راوړو یعنې یوې خوا ته مختلفې عملي لکه مربع کول تجزیه ضرب او نورې عملي سرته رسوو څو د بلې خوا افاده لاسته راشي که چیرې په یو الجبري افاده کې مثلثاتي نسبتونه یوه یا څو زاویې وي مثلثاتي افاده بلل کېږي د مثلثاتي اړیکو په واسطه مثلثاتي افادې ساده کولی شو د موضوع د لا ښه پوهېدو لپاره لاندې لارښوونې او مثالونه په پام کې نیسو ګلونه زده کوونکو راځو اوس موږ او تاسې دغه اړوند مثلثاتي مطابقتونو مثالونو ته مثلثاتي مطابقتونه ثبوتو دواړو چې آیا د یوې خوا افادې څخه د بلې خوا افاده موږ لاسته راوړلی شو که نه په دغه باندې کار کوو همدارنګه یو شمېر مثلثاتي افادې موږ ته راکړي چې دا ساده کړي د ده په ساده کولو باندې کار کوو ستاسې توجه غواړم راسره پاتې شئ اول مثال داسې دی ګلونه زده کوونکو اول مثال داسې دی وایي لاندې مثلثاتي افاده راکړه وایي دا ساده کړئ ساین د الفا ضرب د کوساین د الفا ضرب د تانجان د الفا ضرب د کو تانجان د الفا تقسیم پر یو منفي ساین مربع د الفا دغه اړیکه چې شی کوي تاسې ساده کړئ د دې نه کومه افاده لاسته راځي د دې لپاره چې دا موږ ساده کړو دا داسې لیکو ګورئ ګلونه زده کوونکو ښه متوجه شئ لیکم چې ساین الفا کوساین الفا تانجان د الفا ضرب د کو تانجان د الفا تقسیم پر یو منفي ساین مربع د الفا دا مساوي کېږي ښه متوجه شئ ګلونه زده کوونکو ښه ساین الفا ضرب کوساین الفا به خپله نوشته کوئ ساین الفا ضرب د کوساین الفا
تانجانت الفا ضرب کوټانجانت الفا یو کېږي. څنګه یو کېږي که نه وایه چې تاسو یو نه کېږي دوه تخمات له هم لیکه که بیا هم وایه چې ولې یو کېږي کولی شئ داسې نوشته کړئ ولیکئ چې ساین الفا پر کوساین الفا دا ټانجان شو. کوټانجان به څنګه نوشته کړئ کوساین الفا پر ساین الفا دا شو. یو منفي ساین مربع الفا قیمت کوساین مربع الفا دی. چی دی شاباس کوساین مربع الفا دی. دا مساوي کېږي. ښه متوجه شئ ګلونو زده کوونکو. دا یو کوساین د یو کوساین سره ختم شو. دا یو ساین د یو ساین سره ختم شو. یا داسې هم ختمولی شي. متوجه سئ تاسې صورت کې چی پاس شو ساین الفا ضرب د کوساین الفا. مخرج کې کوساین مربع الفا یا مخرج کې کوساین مربع الفا داسې لیکم چې کوساین الفا کوساین الفا نو دا مساوي شي. دا یو کوساین د یو کوساین سره ختم شو. چی لاسته راغی ساین الفا پر کوساین الفا. ساین الفا پر کوساین الفا څه شی کېږي ګلونو زده کوونکو ټانجانت الفا کېږي. څه شی کېږي ټانجانت. دا د دغه مثلثاتي افادې ساده کول چې موږ تاسو افاده لاسته راوړو او ځواب یې څه لاسته راغی ټانجانت الفا لاسته راغی. انشاءالله تاسو به مکمل پوه شوي یاستئ ګلونو زده کوونکو. ګلونو زده کوونکو راځو دوم وایي لاندې افاده څه شکل ساده کړئ. افاده په داسې شکل باندې لیکل شوې ده چې ساین مربع د بیتا ساین مربع د بیتا ضرب ده کوټانجان مربع د بیتا جمع کوساین مربع د بیتا ضرب د ټانجان مربع د بیتا جمع تانجان مربع د بیتا تانجان مربع د بیتا. دا مساوي کېږي له څه سره. دا وایي تاسو ساده کړئ. د دې لپاره چې موږ تاسو دا ساده کړو ګلونو زده کوونکو دې سره داسې چل کوو. ښه متوجه شئ تاسې ګورئ ګلونو زده کوونکو ساین مربع د بیتا ضرب د کوټانجان مربع د بیتا جمع کوساین مربع د بیتا ضرب ده ټانجان مربع د بیتا جمع ټانجان مربع د بیتا. دا مساوي کېږي. دا ساین مربع د بیتا خو به خپله نوشته کړو ساین مربع د بیتا ضرب ده دا کوټانجان مربع داسې لیکو چې کوساین مربع د بیتا پر ساین مربع د بیتا کوساین مربع د بیتا پر ساین مربع د بیتا جمع دا کوساین مربع د بیتا به خپله نوشته کړو کوساین مربع د بیتا ضرب ده ټانجان مربع د بیتا په ځای به داسې نوشته کړو چې ساین مربع د بیتا پر کوساین مربع د بیتا او جمع څه شی ټانجان مربع د بیتا. دا مساوي شي. ښه متوجه شئ ګلونو زده کوونکو دا مساوي شي. دا به له دې سره ختم شي. چې یو پاتې شي کوساین مربع د بیتا جمع دا به له دې سره ختم شي. چې یو پاتې شي ساین مربع د بیتا او جمع څه یو پاتې شي ټانجان مربع د بیتا. دا مساوي ساین مربع د بیتا به جمع کوساین مربع د بیتا یو شو. یو جمع ټانجان مربع د بیتا شو. یو جمع ټانجان مربع د بیتا مساوي کېږي چې سره سیکنډ مربع د بیتا سره. که چیرې سیکنډ مربع د بیتا مثلا نه وي په ځوابونو کې کولی شو دا داسې نوشته کړو چې یو پر کوساین مربع د بیتا یو پر څه شی کوساین. دا زموږ او ستاسو لپاره دا هم ځواب دی دا هم ځواب دی زموږ. په دغه ډول دا څه شی کېږي ساده کېږي. د دې په ځای به خپل قیمت نوشته کوئ د دې په ځای به خپل قیمت د دې مخرج دې سره اختصاري کړي دې مخرج دی دا او دا یو کېږي یو جمع ټانجان مربع سیکنډ مربع سره کېږي. ښه ګلونو زده کوونکو ستاسو د کتاب درېیم مثال دی وایي لاندې افاده د کوساین بیتا له جنسه ساده کړئ. درېیم سوال داسې دی یو منفي ساین مربع د بیتا یو منفي ساین مربع د بیتا ضرب د یو جمع سیکنډ مربع د بیتا. دغه مثلثاتي افاده وایي د څه شي له مخې ساده کړئ د کوساین له مخې ساده کړئ. د دې افادې قیمت ټول باید د کوساین له جنسه وي. لیکو چې حل یو منفي ساین مربع د بیتا ضرب د یو جمع سیکنډ مربع د بیتا دا مساوي کېږي. یو منفي ساین مربع د بیتا یو منفي ساین مربع د بیتا قیمت څه شی دی ګلونو زده کوونکو کوساین مربع د بیتا دی ضرب ده یو جمع سیکنډ مربع د بیتا د یو جمع سیکنډ مربع لپاره موږ او تاسې اوس کولی شو قیمت نوشته کړو. دا به داسې نوشته کړو چې یو جمع دا یو پر سیکنډ مربع داسې لیکو چې یو پر کوساین مربع د بیتا. دا کولی شو موږ او تاسو په دې شکل باندې څه کړو نوشته کړو. دا مساوي شي. دا کوساین مربع د بیتا به خپله نوشته کړو ضرب یو په کوساین مربع د بیتا کې کوساین مربع د بیتا جمع یو پر کوساین مربع د بیتا. متوجه سئ ګلونو زده کوونکو دا مساوي شي. دا له دې سره کولی شو چې اختصار کړو. ځواب باید څه شي یو جمع کوساین مربع د بیتا. د دغه افادې د یو منفي ساین مربع د بیتا ضرب د یو جمع سیکنډ مربع د بیتا
د دې قیمت د کوسین له مخې یو جمع کوسین مربع د بیتا شو چې دا موږ او تاسې په دغه ډول باندې لاسته راوړو انشاءالله ډېر اسانه دی دومره مشکل به نه وي تاسو کولی شئ په ډېر اسانه ډول په دغه باندې څه شي ګلونه زده کوونکو پوه شئ ښه ګلونه زده کوونکو اوس موږ او تاسو ته یو مثلثاتي مطابقت راکړی وي دا ثبوت کوي څلورمه شمېره ده وایي ثبوت کوي چې ساین د الفا جمع کوساین د الفا کل مربع جمع ساین د الفا منفي کوساین د الفا کل مربع وایي دا مساوي کېږي له دوو سره دغه رابطه تاسو څه کوي ثبوت کوي د دې وایي ثبوت وکړئ که موږ ورته لیکو ثبوت د مساوات د کیڼ لوري څخه ښی لوري په لاس راوړو د مساوات د کیڼ لوري څخه ښی لوري په لاس راوړو د مساوات د کیڼ لوري څخه ښی لوري موږ او تاسې په لاس راوړو کولی شو دته موږ او تاسې څه ورکړو انکشاف ورکړو دې ته انکشاف ورکړئ تاسو شاباس ګلونه زده کوونکو ساین مربع د الفا جمع 2 اے بي 2 ساین الفا کوساین الفا جمع بی مربع کوساین مربع د الفا جمع دې ته به انکشاف ورکړئ ساین مربع د الفا منفي 2 اے بي 2 ساین الفا کوساین الفا جمع بی مربع کوساین مربع د الفا دا مساوي 2 سره دی ګورئ دا اوس موږ څنګه لاسته راوړو دا 2 ساین الفا کوساین الفا مثبت دا له دې سره ختم شو دا منفي دی نو کولی شو موږ او تاسو ولیکو چې ساین مربع د الفا جمع کوساین مربع د الفا جمع ساین مربع د الفا جمع کوساین مربع د الفا دا مساوي یو سره کېږي ساین مربع د الفا جمع کوساین مربع د الفا دې قیمت څو دی یو دی د دې قیمت هم یو دی دا مساوي 2 سره یو او یو 2 مساوي 2 شو ثبوت شو یعنې موږ ثبوت کړو چې د ساین الفا جمع کوساین الفا کل مربع جمع ساین الفا منفي کوساین الفا کل مربع د دغه مساوي 2 سره کېږي د دغه مثلثاتي افادې قیمت څو دی 2 دی که چېرې د مساوات په عین وخت کې خواته د مساوات نه موږ 2 ولیکو دا یو مطابقت شو یو مساوات نو دغه مساوات د ثبوت لپاره موږ او تاسو د مساوات د کیڼ خواته انکشاف ورکړه یو څه عملیه مو اجرا کړله او د مساوات ښي طرف مو په لاس راوړ چې یعنې 2 مساوي له څو سره شو 2 سره شو ښه ګلونه زده کوونکو راځو ستاسو د کتاب 5م مثال ده 5م مثال په دې ډول دی وایي لاندې مثلثاتي مطابقت ثبوت کوي ثبوت یې داسې دی وایي شکل داسې دی چې ساین ا پر یو جمع کوساین ا جمع یو جمع کوساین ا یو جمع کوساین ا پر ساین ا دا مساوي کېږي 2 کوسیکنډ ا سره دا وایي ثبوت کوي تاسې د دې نه موږ هغه طرف څنګه لاسته راوړلی شو ښه متوجه شئ ګلونه زده کوونکو توجه مو غواړم راځم دې ته زه مشترک مخرج نیسم مشترک مخرج د دواړو د ضرب حاصل یو جمع کوساین ا ضرب د ساین ا دا راخلو په دې تقسیم یو جمع کوساین د ا د یو جمع کوساین د ا سره ختمیږي ساین د ا ضرب د ساین د ا ساین مربع د ا جمع دا راخلو په دې تقسیم ساین د ا د ساین د ا سره ختمیږي یو جمع کوساین ا ضرب یو جمع کوساین ا یو جمع کوساین ا کل مربع دا مساوي کېږي 2 کوسیکنډ د ا سره ښه متوجه شئ ګلونه زده کوونکو توجه مو غواړم دلته ګورئ تاسې ساین مربع د ا به خپله نوشته کړئ جمع دې ته انکشاف ورکړئ یو جمع 2 ا 2 ا بي 2 کوساین ا جمع کوساین مربع د ا کوساین مربع د ا تقسیم پر یو جمع کوساین ا ضرب د ساین ا او دا مساوي کېږي له څه سره ګلونه زده کوونکو 2 ضرب د کوسیکنډ ا ښه متوجه شئ تاسې دلته وګورئ تاسې اوس ساین مربع د ا کوساین مربع د ا دلته ګورئ تاسې دا یو کېږي یو په خپله یو 2 کوساین ا په خپله مخرج کې لیکو چې یو جمع کوساین ا ضرب د ساین ا دا مساوي کېږي د څه سره دا ګورئ تاسو دا زه اوس داسې لیکلی شم ګلونه زده کوونکو چې یو 2 کېږي 2 جمع 2 کوساین ا مخرج کې یو جمع کوساین ا یو جمع کوساین ا ضرب ساین ا دا مساوي کېږي صورت کې 2 مشترک نیسو چې 2 مشترک ونیول یو جمع څه لاسته راځي کوساین ا تقسیم پر څه شی باندې تقسیم پر یو جمع کوساین ا ضرب ساین ا یو جمع کوساین ا ضرب چی شی ساین ا
دا یو جمع کوسین ای به د یو جمع کوسین ای سره څه شي خلاص شي څه به لاسته راشي ګلونو زده کوونکو 2 پر څه لاسته راځي 2 پر ساین ای دا مساوي کېږي 2 ضرب 1 پر ساین ای 2 په خپله 1 پر ساین ای څه کېږي خبره سته کوسیکنډ ای نو ثبوت شو چې د دغې رابطې دغه خوا څخه موږ او تاسې خوا ته رابطه چې 2 ضرب د کوسیکنډ ای دا مو لاسته راوړله کار مو داسې وکړو چې مشترک مخرج مو ونیو مشترک مخرج مو د هر کسر مخرج تقسیم کو صورت کې مو ضرب کړه وروسته مو صورت باندې یو څه عملیه او اجرا کړه مو ساده کړ د ساده کولو نه وروسته ساین مربع جمع کوسین مربع مو یو ولیکه یو په خپله 2 کوسین مو په خپله ولیکه یو مو جمع که 2 شو صورت کې 2 جمع 2 کوسین ای مخرج تر اخره پورې همداسې خپله لیکل کېږي صورت کې مو 2 مشترک ونیول یو جمع کوسین ای د یو جمع کوسین ای سره مو اختصار کړه په نتیجه کې 2 پر ساین ای لاسته راغی دا داسې هم لیکلی شو چې 2 ضرب 1 پر ساین ای 2 په خپله 1 پر ساین ای کوسیکنډ ای کېږي نو دغه رابطې ثبوت کړه موږ چې دغه افادې قیمت دغه شی دی ښه ګلونو زده کوونکو د کتاب پاتې مثالونو باندې به تاسې خپله کار وکړئ یا مثلثاتي مطابقیتونه د ثبوت هغوی باندې به کار وکړئ د مساوات په یو خوا باندې به عملیات څه اجرا کړئ د مساوات بله خوا به تاسې لاسته راوړئ په واضح او تفصیلي شکل کتاب کې ستاسې حل شوي کولی شئ هغه ته تاسې فکر وکړئ کار ورباندې وکړئ انشاءالله تاسې به په ډېر ښه شکل او په ښه انداز سره په هغه باندې پوه شئ راځو مثلثاتي معادلې ووایو مثلثاتي معادلې هغه مثلثاتي مساوات چې د مجهول یعنی د زاویو په بعضې خاصو قیمتونو سره دواړه خواوې برابرې شي دې ته موږ او تاسې مثلثاتي معادله وایو مثلثاتي معادله بیا درته تعریفوم ګلونو زده کوونکو هغه مثلثاتي مساوات دی چې د زاویو په بعضې خاصو قیمتونو سره دواړه خواوې څه شي برابرې شي مخکې له دې نه چې موږ او تاسې دغه د مثلثاتي معادلو په حال باندې پیل وکړو موږ او تاسو یو څو شیان په نظر کې نیسو ګلونو زده کوونکو اوس مثلا زه داسې لیکمه داسې یو مثال زه لیکمه چې ساین ایکس منفي 1 مساوي کېږي 0 سره دغلته زموږ استاد ګلونو زده کوونکو دغه ایکس چې دی ګلونو زده کوونکو اصلي مجهول دی او ساین زموږ استاد فرعي مجهول دی متوجه سئ تاسې زه لیکم مثلا دا داسې حل کوم چې ساین ایکس مساوي کېږي 2 سره 1 سره کومه زاویه ده چې د هغې ساین یو دی کومه زاویه ده چې د هغې ساین یو دی دلته دام نامعلومه شو دام نامعلومه شو فکر هم دی دا زموږ اصل مجهول دی دا زموږ فرعي مجهول دی ایکس زموږ اصلي مجهول دی ساین زموږ فرعي مجهول دی نو هغه کومه زاویه د ګلونو زده کوونکو زه هغه لیکلی شم چې ساین د ایکس داسې لیکلی شم چې ساین د څو درجو ساین د 90 درجو نو ایکس مساوي څو سره شو 90 درجو سره شو یعنی هغه زاویه څو درجې د ګلونو زده کوونکو 90 درجې ده ساین د 90 درجو یو کېږي 1 منفي 1 0 دلته که تاسو اوس بله زاویه وضع کوئ ګلونو زده کوونکو صدق نه کوئ که ته وایې چې ولې نه استاده صدق کوم ته مثلا د دې سره کوترمینل زاویه خو کوترمینل چې ته کومه لیکې هغه دا خو یو شی دی یو معنا لري یو مفهوم لري متوجه ته کې دلته ولیکې چې ساین د 1390 ولیکې 1390 او 90 یو معنا لري یو مفهوم لري دا ډېر قیمتونه نه په ډېرو کې دا نه حسابېږي چې دا خو ډېر قیمتونه شو تا وایې چې معادله هغه مساوات دی چې د زاویې په خاصو قیمتونو سره رسېدی وکړي نو مثلا زه لیکمه 10 درجې او زه لیکمه 390 درجې د دې دواړو ساین ما دپاره یو شی دی نو 10 درجې او 390 ځکه دلته یو مکمل دوران مکمل تکمیل شوی دی بیا 10 درجې زاویه د 10 درجو سره دغه دوه مزوله په ده باندې مطابق کېږي دا دواړه کوترمینل لازي چې دواړه کوترمینل لري د دواړو لپاره د ساین شی د ګلونو زده کوونکو یو شی دی مثلا زه یو بل مثال مثلا کوم لیکمه ټانجان د ایکس منفي 1 مساوي 0 دا زه داسې لیکمه چې ټانجان د ایکس دا مساوي په څو سره شي یو سره شي کومه زاویه ده چې د هغې ټانجان یو دی نو ایکس به مساوي په څو سره شي 45 درجو باندې دلته زموږ او ستاسې اصلي مجهول څه دی ایکس فرعي مجهول زموږ او ستاسو دپاره څه دی ټانجان دی یا فرض مثلا زه یو سوال داسې حل کوم چې کوساین د ایکس منفي 1 پر 2 دا مساوي کېږي څه سره 0 سره دا زه څنګه حل کوم دا کولی شم زه داسې نوشته کړم چې کوساین د ایکس دا مساوي 1 پر 2 کېږي کومه زاویه ده چې د هغې کوساین 1 پر 2 دی موږ او تاسو واضح پوهېږو چې ایکس مساوي کېږي څو درجو سره 80 درجو سره دلته زموږ او ستاسې اصلي مجهول ایکس دی او فرعي مجهول زموږ او ستاسې څه دی ګلونو زده کوونکو کوساین دی مونږ څنګه کولی شو چې د ساین دپاره د حل عمومي سیټ ولیکو څنګه کولی شو ټانجان دپاره د حل عمومي سیټ ولیکو څنګه کولی شو د کوساین دپاره د حل عمومي سیټ ولیکو که چیرې تاسې وغواړئ مثلا د ساین دپاره د حل عمومي سیټ ولیکئ نو ایکس مساوي کېږي دا به داسې لیکئ چې کا پای جمع منفي 1 په توان د کا ضرب د تیتا دا د ساین دپاره زموږ او ستاسې هغه د حل عمومي سیټ رابطه ده چې په دې ډول موږ او تاسې څه کولی شو لیکلی شو دلته ورته لیکمه د ساین لپاره دا زموږ او ستاسو د ساین لپاره د حل هغه عمومي رابطه ده دومره شمېره د کوساین دپاره چې موږ لیکو بیا داسې لیکو چې 2 کا پای مثبت منفي تیتا دا زموږ او ستاسو د کوساین دپاره هغه د حل عمومي رابطه ده دلته لیکم چې کوساین لپاره دا زموږ او ستاسو د کوساین لپاره د حل عمومي رابطه شو کا د دورانونو شمېر راښیي کا څه راښیي دورانونو شمېر درېیمه شمېره تانجان دپاره کا پای جمع تیتا
کاپای جمع تیتا دا موږ او تاسو سره د څه دپاره د ګلو زده کوونکو د تانجان دپاره دا اړیکه ده. دغه اړیکې موږ او تاسو سره د ساین کوسین او ټانجان هغه د حل عمومي سیټونه موږ او تاسو سره ښیي. یعنې مثلا موږ او تاسو دلته دا معادله حل کړله د زاویه موږ او تاسو سره 90 درجې اوس د دلته خو 90 درجو سره ډېرې زیاتې زاویهګانې کو ترمینل دي. دا د عمومي د حل سیټ یې موږ څنګه لیکو داسې لیکو چې اکس مساوي کېږي کا پای جمع منفي یو په توان د کا ضرب تیتا تیتا په ځای به څه ولیکو 90 درجې. تانجان د حل عمومي سیټ څنګه لیکو داسې لیکو چې دا معادله مو حل کړل د اکس قیمت مو لاسته راوړه نو لیکو چې اکس مساوي کېږي کا پای جمع تیتا تیتا په ځای به څه ولیکو 45 درجې. کا ته به تشمیر کا دورانو شمیر یو شي دوه شي درې شي څلور شي پنځه شي شپږ شي زاویه به سره جمع کړي هماغه زاویه د دې زاویې سره کو ترمینل د دې دپاره حل دی. کوسین دغه معادله موږ او تاسو حل کړه قیمت مو لاسته راغی 80 درجې لاسته راغی. موږ د حل عمومي سیټ چې پیدا کوو اکس مساوي کېږي 2 کا پای مثبت منفي تیتا په دغه رابطه کې څه کوو وضع کوو د تیتا په ځای موږ او تاسو ولیکو 80 درجې نو به لیکو چې 2 کا پای مثبت منفي 80 درجې دا موږ او تاسو سره دغه معادلې هغه عمومي حل شي. راځو ګلو زده کوونکو ستاسو د کتاب اولنی مثال ده. هغه معادلې موږ او تاسو لومړی کوو چې د ساین اکس جمع بي مساوي 0 شکل ولري. لومړی مثال داسې دی ګلو زده کوونکو چې 2 ساین اکس منفي 1 مساوي 0 موږ غواړو دغه مثلثاتي معادلې حل لاسته راوړو. د حل د لاسته راوړلو لپاره موږ څنګه کوو دا موږ داسې کار کوو چې لیکو چې 2 ساین اکس دا مساوي کېږي یو سره اطراف به په دوو تقسیم کړو ساین اکس په مساوي یو پر دوه شي کومه زاویه ده چې د هغې ساین یو د اکس په مساوي څو درجې شي 10 درجې یا اکس مساوي کېږي پای پر شپږ راډیانه سره دا زموږ او ستاسو سره د راډیان په حساب او دا موږ او تاسو سره درجې په حساب شو. خو زه غواړم د دې دپاره د حل هغه عمومي سیټ نوشته کړم. د حل عمومي سیټ چې لیکم اکس مساوي کېږي کا پای جمع منفي یو په توان د کا ضرب د څه شی تیتا نو لیکم چې اکس مساوي کېږي کا پای جمع منفي یو په توان د کا ضرب د تیتا د تیتا په ځای به خپل قیمت نوشته کړو. تیتا قیمت زموږ او ستاسو سره څه دی پای پر څو دی پای پر شپږ دی. دا موږ او تاسو سره د تانجان دغه مثلثاتي معادلې 2 ساین اکس منفي یو مساوي 0 معادلې عمومي حل شو. اوس که غواړئ تاسو د دې لپاره نور قیمتونه هم لاسته راوړئ نو کولی شئ نور قیمتونه یې په لاسته راوړئ. مثلا که کا مساوي یو شي که کا مساوي څه شي یو شي نو کولی شئ تاسو ولیکئ چې اکس یو مساوي کېږي د یو پای جمع منفي یو په توان د یو ضرب د پای پر شپږ دا مساوي شي پای منفي پای پر شپږ دا مساوي کېږي یو شپږ شپږ شپږونه چې یو 15 پای پر شپږ 15 پای پر شپږ دغه رابطه موږ او تاسو ته لاسته راغله. دغه 15 پای پر شپږ هم د دغه مثلثاتي معادلې دپاره چې دی ګلو زده کوونکو یو حل دی. مثلا غواړو چې یو بل حل یې لاسته راوړئ نو کولی شئ ولیکئ که کا مساوي څو شي 2 شي که کا مساوي 2 شي د دوو دپاره تاسو کولی شئ ګلو زده کوونکو اوس کار وکړئ. دوو دپاره به داسې کار وکړئ چې اکس مساوي کېږي نه د کا په ځای به څه نوشته کړو ولیکئ 2 پای جمع منفي یو په توان د 2 ضرب د پای پر شپږ دا مساوي کېږي 2 پای په خپله 2 پای منفي عدد چې په جفت توان پورته شي هلته په تاک توان پورته شو ځواب منفي راغی دلته په جفت توان پورته کېږي ځواب مثبت راځي پای پر شپږ به شي دا مساوي شي غیر واجب کې 2 شپږ 12 او یو 14 پای پر شپږ دا د دې لپاره چې شو یو بل حل شو. غواړئ چې یو بل حل لاسته راوړئ د بل قیمت به هم تاسو څه کوئ وضع کوئ. مثلا کا مساوي څه کوي 3 کوي تاسو کا چې مساوي 3 شي بیا بلته 3 وضع کوي 3 پای جمع منفي یو په توان د 3 ضرب پای پر شپږ کا مساوي 4 شي کا مساوي 5 شي کا مساوي شپږ کا ته هم داسې قیمتونه تاسو څه کولی شئ ورکولی شئ ځکه کا د دورانونو شمېر موږ او تاسو ته راښیي دغه عمومي د حل رابطه شوه ګلونو زده کوونکو او دا کولی شي د دې دپاره هغه نورې زاویهګان چې د پای پر شپږ سره څه دي کو ترمینل دي. دویم مثال دی ګلونو زده کوونکو دویم مثال داسې دی وایي 2 ساین اکس منفي 3 مساوي 0 دغه معادلې حل لاسته راوړئ. دا به څنګه تاسو لاسته راوړئ دا به داسې لیکئ چې 2 ساین اکس په مساوي 3 شي اطراف به تاسو په څه شي تقسیموئ په 2 باندې ګلونو زده کوونکو ساین اکس په مساوي شي څو سره 3 پر 2 سره ساین اکس په مساوي 3 چې په 2 تقسیم کو 1.5 اوس کومه زاویه ده چې د هغې ساین 1.5 دی دلته دا امکان نه لري ځکه د ساین د تحول ساحه چې ده د ساین د تحول ساحه د منفي یو او یو تر دا منفي یو او یو ده دا د لپاره د تحول ساحه دا د ساین تابع رینج دی او دا چې دی له یو نه زیات دی یعنی هیڅ وخت د یوې زاویې ساین له یو نه زیاتېدلی نه شي د منفي یو نه کمېدلی نه شي د منفي یو او یو به وي او د دوی ترمنځ به وي. دلته دا قیمت د یو نه لوی دی 1.5 دی نو پس موږ څه وایو پس وایو چې پورته مثلثاتي معادله حل نه لري. دلته وایو چې پورته مثلثاتي معادله حل نه لري. دغه مثلثاتي معادله څه رقم د ګلونو زده کوونکو حل نه لري. راځو درېیمه شماره
درېیمې شمارې دپاره مثلا موږ او تاسې کار کوو هغه د تانجان په برخه کې د کوسیان په برخه کې د هغه مثلثاتي معادلې حل کوو چې د ا ضرب د کوساین اکس جمع بي مساوي صفر شکل ولري. مثال داسې دی ګلونو زده کوونکو وایي 2 کوساین اکس منفي ج ضرب 3 مساوي صفر. د دغه معادلې شی لاسته راوړئ حل لاسته راوړئ. څنګه به تاسې حل کوئ؟ شاباس دا به داسې حل کوئ چې 2 کوساین اکس دا مساوي کېږي ج ضرب 3 اطراف به په 2 تقسیم کړو. کوساین اکس به مساوي شي ج ضرب 3 پر 2. کومه زاویه ده چې د هغې کوساین ج ضرب 3 پر 2 دی؟ شاباس کومه زاویه؟ تاسو وایئ شاباس 10 درجې. څو درجې ده؟ 10 درجې. د 10 درجو کوساین چې دی 3 ځلې جذر پر 2 کېږي. اوس د حل عمومي سیټ یې څنګه لاسته راوړئ؟ د حل عمومي سیټ اکس مساوي کېږي 2 کا پای مثبت منفي تیتا. نو اکس مساوي کېږي کولی شئ ولیکئ چې 2 کا پای مثبت منفي تیتا. تیتا په ځای به 96 کې 10 درجې. 10 درجو په ځای کولی شئ ولیکئ چې پای پر څو؟ شپږ. یعنې دا کولی شئ تاسو داسې ولیکئ چې دا مساوي کېږي پای پر شپږ راډیانه سره. متوجه سئ؟ دا د حل هغه عمومي سیټ شو د دپاره. که چیرې غواړئ چې سیټ په شکل کې وي لازم لیکلی شئ ولیکئ چې اکس یو عدد دی دارنګه چې اکس مساوي کېږي د 2 کا پای مثبت منفي پای پر شپږ سره. متوجه سئ؟ کعبه شمولیت ولري ګلونو زده کوونکو په تا عددونو کې. کعبه شمولیت ولري په کوم عددونو کې؟ په تا عددونو کې. نو دا موږ او تاسې سره هغه د کوساین لپاره د حل عمومي سیټ شو چې موږ او تاسې لاسته راوړو. ښه ګلونو زده کوونکو راځو ستاسې د کتاب بل مثال ته. زموږ او ستاسو عمومي څلورم مثال دی د کوساین د برخې دوم دی. داسې دی چې 2 کوساین اکس جمع جذر 2 دا مساوي صفر. د دغه مثلثاتي معادلې حل په لاس راوړئ. د دې لپاره چې موږ ته د حل په لاس راوړو دا داسې لیکو چې 2 کوساین اکس دا مساوي شي منفي جذر 2 سره. داسې لیکلی شم که نه؟ اوس دواړه خوا یې په 2 تقسیموم چې په 2 مې تقسیم کړي کوساین اکس به مساوي شي منفي جذر 2 تقسیم 2. اوس کومه زاویه ده چې د هغې کوساین منفي جذر 2 پر 2 کېږي؟ دلته ګوري ګلونو زده کوونکو دا علامه منفي شوله. د علامه څنګه منفي ده نو موږ وایو چې کوساین دا زاویه به حتما یا په 2 مناهیه کې واقع یا په 3 مناهیه کې واقع. ځکه په دغه ځای کې کوساین څه رقم دی؟ منفي. بل د کومې زاویه کوساین 2 ځلې جذر پر 2 کېږي؟ د 15 کېږي که نه؟ نو موږ دلته داسې چل کوو 15 د 90 سره جمع کوو. لیکم چې 90 درجې جمع 15 درجې. 90 او 15 څه کېږي؟ تاسو وایئ شاباس 90 جمع 15 90 جمع 15 ګوره 15 او 0 15 4 او 9 14 115 درجې کېږي. د 115 درجو کوساین چې دی ګلونو زده کوونکو منفي دی ځکه دغه 115 درجې زاویه په 2 مناهیه کې واقع ده. نو دا کولی شم زه داسې نوشته کړم چې کوساین د اکس دا مساوي کېږي دا منفي جذر 2 پر 2 دی په ځای زه کولی شم ولیکم چې کوساین د 100 درجو 115 درجو. نو به لیکم چې اکس مساوي کېږي 115 درجې. که غواړئ چې دا د راډیان په حساب تاسو نوشته کړئ نو کولی شئ ولیکئ چې اکس مساوي کېږي. که د راډیان په حساب یې تاسو ګلونو زده کوونکو همدا تاسو لیکئ نو 3 پای پر 4 کېږي. 3 پای پر 4 دا زموږ او ستاسو دپاره دغه معادلې چې شو حل شو. که بیرته دغه 3 پای پر 4 تاسو ساده کړئ ولیکئ 3 ضرب 1 تقسیم 4 یو 4 4 4 4 14 15 4 شل 3 15 15 3 4 12 او یو 14 بیرته موږ او تاسو 15 درجې لاسته راغلي. نو اکس مساوي 3 پای پر 4 دا د لپاره چې شو حل شو. عمومي حل څنګه لاسته راوړئ؟ عمومي حل داسې لاسته راوړئ چې اکس مساوي کېږي 2 کا پای مثبت منفي څه تیتا. اکس مساوي کېږي 2 کا پای مثبت منفي تیتا. د تیتا په ځای به قیمت نوشته کړو 3 پای پر 4 3 پای پر 4 ستاسو کتاب کې جلا جلا لیکلی یو وارې د جامع دپاره لیکلی بل ځل د تفریق دپاره دا لیکلی دی. داسې هم کولی شئ خو موږ عمومي لیکلی یو ځای فرق نه کوي. کولی شئ تاسو د سیټ په شکل هم دا نوشته کړئ داسې به ولیکئ چې ا سیټ مساوي کېږي اکس یو عدد دی دارنګه چې اکس شمولیت لري په حقیقي عددونو کې یا اکس مساوي کېږي ډایرکټ ولیکئ چې اکس مساوي کېږي څه رقم سره 2 کا پای سمه ده مثبت منفي 3 پای پر 4 سره 4 سره. دا موږ او تاسو سره ګلونو زده کوونکو د دغه مثلثاتي معادلې دپاره هغه د حل عمومي سیټ شو چې موږ او تاسې لاسته راوړو. ښه ګلونو زده کوونکو راځو ستاسې درېیم حالت تانجان دپاره کار کوو. تانجان دپاره کار داسې دی ګلونو زده کوونکو متوجه شئ وایي تانجان د اکس زموږ او ستاسو دپاره 5م مثال دی ګلونو زده کوونکو تانجان د اکس منفي جذر 3 مساوي 0. د دغه مثلثاتي معادلې حل لاسته راوړئ. د دې مثلثاتي معادلې د حل لپاره زه کولی شم ولیکم تانجان د اکس دا مساوي کېږي جذر 3 سره. کومه زاویه ده چې د هغې تانجان جذر 3 کېږي؟ زه کولی شم چې اکس مساوي کېږي څو درجې ولیکم 80 درجې یا اکس مساوي څو ولیکم پای پر 3. د حل عمومي سیټ څنګه لیکلی شم؟ د حل عمومي سیټ داسې لیکم چې کا پای جمع څه رقم تیتا. نو لیکم چې اکس مساوي کېږي د کا پای
جمع تیتا د تیتا په ځای به څه نه شته کوم ګلونه زده کوونکو چې شی به ولیکم تیتا په ځای پای پر درې پای پر درې رانه د حل عمومي سیټ سره کم لیکم داسې ایکس یو عدد دی دا رنګه چې ایکس مساوي کېږي کا پای جمع پای پر درې دا دې لپاره چې شو ګلونه زده کوونکو هغه د حل عمومي سیټ شو کا به موږ او تاسو سره څه کوي دورانونو شمېر یو تام عدد به اوسي مثلا که چیرې داسې سوال سره تاسې ګلونه زده کوونکو مخ شئ تانجانت ایکس 2 زیر جذر تانجانت ایکس منفي یو دا مساوي کېږي څه سره صفر سره دغه معادلې حل لاسته راوړئ د دې معادلې د حل لپاره دا موږ داسې لیکو چې 2 زیر جذر ضرب تانجانت ایکس دا مساوي یو سره شي اطراف به په 2 زیر جذر وویشئ چې ومویشل تانجانت ایکس نو مساوي شي د یو پر جذر 2 سره اوس په ولیکئ تانجانت د ایکس دا یو پر جذر 2 به ګویا کوي تاسو دا به داسې ولیکئ 2 زیر جذر پر څو سره هم 2 سره کومه زاویه ده د هغې تانجانت 2 زیر جذر پر 2 کېږي هغه ایکس مساوي څو درجې ده ګلونه زده کوونکو 45 درجې ده یا هم ایکس مساوي کېږي څو سره کېږي پای پر 4 سره کېږي دا موږ او تاسو سره ګلونه زده کوونکو دغه معادلې دپاره چې شی دی حل دی چې موږ او تاسې لاسته راوړو ښه ګلونه زده کوونکو راتلونکی درس به زموږ او ستاسې دویمه درجه مثلثاتي معادلې نننی درس وروستی حالت د کوتانجان دپاره دی په هغه باندې به تاسې خپله کار وکړئ اړوند مثالونه به یې حل کړئ ډېر اسانه دی دومره سختوالی نه لري بیا هم که څه ستونزه وه که څه مشکل و موږ مو خدمت کې یو ګلونه زده کوونکو تر بیا چې میر احمد مهماني ستاسې چوپړ ته حاضرېږي په لوی او بخونکي رب مو سپاري خوښ او خوشحاله اوسئ